السلام علیکم د پی ټی وی بولان پښتو خبرونو سره زه یم الیاس کاکړ. لومړی د نن خاص خبرونو سر ټکی. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مظفرآباد کې د اوسنۍ واورې او طوفاني بارانونو ځپل شوو سره ولیدل او امدادي چکونه یې وویشل. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مظفرآباد کې د رسنیو سره د خبرو کولو سره وویل چې موږ ته په یو کېدو د کرکې په ځای مینې ته وده ورکول دي. د مسلم لیگ نون مشر سېنیټر اسحاق ډار د سېنیټ په غونډه کې خبره په کولو وویل چې د هېواد د ترقۍ دپاره به اختلافات په ویرولو په یو ملګرتیا مخ ته تګ کول وي. آرمي چیف جنرال اسیم منیر د هوران دوره وکړه. د دورې پر مهال د ساتندوی چاپیریال په اړه پر معلوماتو سربیره د صوبې د سماجي او اقتصادي پرمختګ په اړه هم معلومات ورکړل. او اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مظفرآباد کې د اوسنۍ واورې او طوفاني بارانونو ځپل شوو سره ولیدل او امدادي چکونه یې وویشل. په حق رسېدونکي کسانو ته خپلوانو ته دپاره 10 لکه، د ټپیانو دپاره 15 لکه، مکمل تباه سوي کورو دپاره 9 لکه او خبرې وران سوو کې کور دپاره 3 لکه کالداري او د امداد اعلان وکړی. وزیر اعظم محمد شهباز شریف وویل چې په راتلونکو 15 ورځو کې به امدادي پیسې وویشل شي. د ځپل شوو ته مکمل بحالېدو په کراره نه کښېنم. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مظفرآباد کې د رسنیو سره د خبرو په کولو سره وویل چې موږ ته په یو کېدو د کرکې په ځای مینې ته وده ورکول دي. په پوره ځان ایستلو دپاره په وسیلو کې زیات کول وي. وخت راغلی دی چې موږ سختې فیصلې وکړو د کومو ګټه به راتلونکي نسلونو ته رسیږي. وزیر اعظم وویل چې د کله راهیسې موږ سوګند پورته کړی دی د هره ورځ په بنیاد د محاشي صورتحال جاج اخلم. هغه کامونه بریالي سو چا چې ماته یې په پرله پسې په زیار په کامیابۍ کې بدل کړه. د مسلم لیگ نون مشر سېنیټر اسحاق ډار د سېنیټ په غونډه کې خبره په کولو وویل چې د هېواد د ترقۍ دپاره به اختلافات په ویرولو په یو ملګرتیا مخ ته تګ کول وي. د تورونو سیاست په ختمول وي. حکومت حسب اختلاف د یو موټر 2 پهې دي. هغه وویل چې میثاق جمهوریت تاریخي د میلان ډبره ده. په سېنیټ کې د 4 سره صوبو برابر نمایندګي موجوده ده. آرمي چیف جنرال اسیم منیر د هوران دوره وکړه. د دورې پر مهال د ساتندوی په چاپیریال په اړه پر معلوماتو سربیره د صوبې د سماجي او اقتصادي پرمختګ په اړه هم معلومات ورکړل. آرمي چیف د شهیدانو قربانیانو ته پیرزوینې وړاندې کړې. هغه ځایي مخورو او کروندګرو ته د پاک فوج لخوا پوره ملاتړ او مرستو باور ورکړی. آرمي چیف وویل چې د بلوچستان پرمختګ د پاکستان پرمختګ دی. د پاکستان په ملتیا په ټوله نړۍ کې د میرمنو ورځ لمانځل کیږي. په دې اکله په ټوله نړۍ کې د ځانګړو دستوري تنظیم وکول شو. د دې ورځ د لمانځلو مقصد هم میرمنو ته د هغو په ولسي، معاشي، ثقافتي او سیاسي کامیابو باندې پیرزوینې وړاندې کول دي او میرمنو ته د وړاندې ستونزې څرګندول او د هغوی هواروي لټول دي. د میرمنو د نړیوالې ورځې په هکله وزیر اعظم محمد شهباز شریف په خپل پیغام کې ویلي دي چې د میرمنو د حقوقو د خیال ساتلو پرته کامونه دي پرمختګ سرلوړ امکان نه لري. یو ډول حقوق لرلو سره میرمنو په ولسي کچه باندې ځانونه خوندي ګڼلی شي. هغه وویل چې د میرمنو درناوي ته سلام وړاندې کولو لپاره نن په نړیواله کچه باندې د میرمنو ورځ لمانځل کیږي. مهات المؤمنین او ستر مسلمانانو میرمنو د ښځو درناوي لوړولو کې تاریخي کردار ترسره کړی دی.
د ښځو د نړیوالې ورځ په لړ کې د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي په خپل پیغام کې ویلي دي چې مذهب ټولنې په جوړښت او خوشحالي کې د ښځو مرسته او ملاتړ ډیر ضروري وي. د نن ښځه له نارینه سره وژه په وژه ولاړه ده او په کردار ادا کولو سره خپل هیواد ته پرمختګ لوري ته روان کړی دی. هغه ویل چې په سیاسي جمهوریت ډګر کې زموږ ښځو د مادر ملت محترمه فاطمه جناح د لارې په پاللو سره خپل اسي ترسره کړي دي او شهید محترم بېنظیر بټو په خپل سیاسي هڅو او قربانۍ سره و ټولو دنیا ته څرګنده کړه چې د پاکستان ښځې په اس ډګر ته شاته نه دي. هغه زیاته کړه چې د وسایلو پر کمبود سربیره هم د بلوچستان ښځینه غړو د صوبې او هیواد لپاره په زړه پورې کار کړی دی. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي وایي هیله ده چې آصف زرداري به زیات رای صدر چون سي. د بلوچستان کابینه په 14 مارچ د سنیټ د چون وروسته جوړیږي. په کوټه کې د رسنیو سره خبرې اترې په کولو یې وینا وه چې د صدارتي چون لپاره د ټولو پارلماني جماعتونو سره پیپلز ګوند په تماس کې دی. د صدر زرداري په مشرتابه کې پیپلز ګوند د روغې جوړې سیاست او ټول د ځان سره بیول غواړي. مولانا فضل الرحمن او د جی یو هاي بلوچستان د مشرتابه سره هم په صوبایي مشرۍ د صدر زرداری د ملګرتیا کولو خبره سوې ده. هیله ده چې آصف علي زرداری به د رای په کثرت صدر چون سي. په کابینه کې د وزارتو او د ویش په اکله پوښتنه باندې د میر سرفراز بګټي وینا وه چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د حکومت سازي په اکله کمیټې د وزارتو فیصله کوي. د وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي د صدارت لاندې د کوټي ډیولپمنٹ پیکج او پرمختګ په اړه غونډه وسوه. وزیر اعلی هدایت وکړي چې د کوټي ډیولپمنٹ پیکج سمدستي مکملولو لپاره د ورځې او شپه کار وکول شي. د سریاب لویه لاره په سرویس روډ دی ژر کار پیل کړل شي. سرویس روډ په یو کال په ځای په 6 میاشتو کې مکمل کړل شي. د پندو پر وخت جاری کولو په ملتیا ټول انظامی مرسته په ورکوو. طریقاتي منصوبې دي کم څخه کم بنیاد د 25 کالونو ضرورت نظر کې په ساتلو جوړ کړل شي. وزیر اعلی او حکومت پی ان ډي ته هدایت وکړي چې د ریلوی ټریک استعمال کې د راوستلو جاج واخیستل شي. محکمه قانون د پی لینډ ایگزیکیوشن باندې نظرثاني سفارشتونه تیار کړي. د کوټي ډیولپمنٹ پیکج لاندې د په لویو لارو حفاظتي یوټرن جوړ کړل شي. د نوي تعمیر شوي سړکونو هم سایټس دی کمرشلز او په کولو د میننټس خرچې پوره کول کېدای شي. قبایلي مشر ولی غیبزی وایي چې د چمن پر لت مظاهرین دي په خپلو صفونو کې پښتون دشمن عناصر وپېژني. د دشمن عناصر په پښتون کم ویش او استعمال کړی. په چمن کې خبري کانفرنس کې وینا وه چې په کوټه کې غیر قانوني قبضه وکړل سوه لیکن پر دې تقدس نه دی پاللی. د اختیار واکمنو څخه خواست دی چې زموږ په کومو جایدادو باندې هم قبضې دي هغه دې ختم کړل شي. راسي چې وګورو د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو د موسم حال او مشترک اجازت د الله پامان.